जिंदाबाद जमीयत उलमा इस्लाम जिंदाबाद राना मुहतरम जान से जिंदाबाद आवाज यो कुव्वत जमीयत जमीयत आवाज यो कुव्वत जमीयत जमीयत आवाज यो कुव्वत जमीयत जमीयत नारे तकबीर अल्लाह نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم الله جل شانه په موږ تاسو باندې احسان وکړو چې الله پاک موږ ته کامیابی راکړه बेशक د کامیابی مطلب دا دی چې موږ ډېرې ډلې وکړو دا زموږ میشن د ډلو نه دی استقامت اختیارول چې د الله د دین موږ خدمت وکړو که پاس وي نو اوم امتحان و چې پاس وي د هغې نه غټ امتحان دی چې دې میدان ته رالو د هغې حق ادا کول او هغه خدمت کول صرف پاس کېدل زموږ مقصد نه دی موږ الله پاک خوشحالول دا زموږ ستاسو ذمه دارۍ دي شکر به کوو په خپله ذهن کې دا و چې انشاءالله الله پاک مې پاس کړي 50 رکعات نفل به کوم د ډلو زموږ اراده نه وه خو بس هلکان دي دای په ذهن کې به دا راغلي خو ډلې نه دي کول پکار ډلو نه زموږ میشن دی او نور ډلې زموږ هدف دی چې په دې باندې موږ ځای ته رسو به هر حال ټول ملګري څنګه چې تر اوسه پورې داسې منډه والې وه ټول مرغو له خپل کوشش کړی دا زمانه دا ستاسو منډې تړلې وي د مشرانو دواګانې وي د کورونو کې زنانو دواګانې وي طالبانو او طالباتو چا چې مینه کوله نو ټول بلا منډې والي دي زموږ سره ټول لپاره خوشحالي ده خو ټول لپاره غټ امتحان دی چې چېرته موږ نه الله پاک خفه نه شي هر ټایم به شکر کوو او یو بل سره به ګډ اوسېږو او انشاءالله د الله د دین خدمت به کوو او هر مسلمان موږ لپاره قابل قدر دی او د ډېرو کوشش نور مزید به نه کوي ما وختي وم بلا بس وي خو هلکان بیا کوم ځای کې وږي خو بهرحال خبره مې دا کوله چې زموږ د ژوند مقصد دا نه دی او نه د خوشحالۍ طریقه دا ده چې موږ په ډلو باندې خوشحالي وکړو نه انشاءالله پر اروانو کې به هم استقامت سره کار کوو زموږ دپاره ټول دپاره د خوشحالۍ خبره ده د خوشقسمتۍ خبره ده شکر به کوو او ښکلی خدمت به مخکې کوو د ټولو خلکو موږ سره ډېر زیات تعاون کړی دی هر یو کس دا کلي چې موږ سره مینه محبت او تعاون نه کړی د ټولو به شکریا څنګه دی ټول د ویلو چې زه ورته بات درکړی یم ځکه چې به د شکریا لپاره ټول لګم کېږي خو موږ تاسو باید د خدمت جذبه ساتو یو خدمت جذبه به لرو دا نه چې څوک کته شي څوک به راشي دا مسله نه ده بس شکر ډېر زیات کوو تاسو به شکر کوئ زه به شکر کوم خو روان وخت کې د خدمت په انتهایی کوشش کوو او دې لپاره موږ الیکشن نه کوو چې زموږ جیب ته د څلور انې اته انې راشي مخکې به ملګرو ته ویلي چې څومره دیني شعور کې ما کار کړی دی څلور انې ما په هغې کې نیلي اغوستې نه مې هغې طلب کړی دی او په دې میدان کې بیا زه ویم چې د دنیا هېڅ لالچ به انشاءالله نه به زما سره لالچ شي او نه به د نورو ملګرو سره لالچ شي الله تاسو ته ډېر خیر درکړي او موږ له دا خوشحالي الله پاک د برداشت کول توفیق راکړي ملګرو ته کله کله وایم خوشحالي برداشت کول ډېر زیات ګران کار دی غم برداشت کول ډېر ګران دي خو خوشحالي برداشت کول ضرب لوی ساتل پکار دي چې موږ د دې برداشت وکړو چې غرور او تکبر موږ کې رانه شي او چې د شیطان په لار روان شو الله پاک دې موږ د شیطان د وسوسو نه د غرور نه تکبر نه عجب نه د ګنده بیمارو نه بچ کړي الله پاک دې موږ ټول د صحیح مهنت کولو توفیق را نصیب کړي ټول دې بیا په اخر کې مبارک او ټول علماء کرام او طالبانو او د خصوصا د نږدې ټول خپل مرګرو دې مبارک شي زمانه ترونو او د ټول کورنۍ او استاد ټول دې مبارک شي ټول کاندر لپاره د غټ اعزاز خبره ده چې څنګه دې کوشش کوو او څنګه د دې په ځای کې وو اکه چې الله جل شانه فیصله وکړه او اکه چې الحمدلله کاندر کامیابی ملو شو الله جل شانه ټول ته مبارک تاسو ټول مبارک السلام باور